د سولې ولسي حرکت غړي د دوهم ځل لپاره بغلان ولایت ته راغلي دي. دوی بغلان کې د سولې په ملاتړ د لاریون پر مهال وایي چې نور خلک په هیواد کې له جګړو ستړي دي او له جنگي ډلو څخه غوښتنه کوي چې خپل جنگ دې بس کړي. دوی وایي چې بغلان ته د دې سفر موخه دا ده څو د سولې په اړه ولسي ویښونه وکړي او خلک دې ته تیار کړي چې هر څوک په خپله سیمه کې سولې ته کار وکړي. بغلان ولایت ته رارسېدلي بغلان ولایت کې کوشش کوو چې ویښونه رامنځته کړو. د ویښونې سره چې ولسونه راپورته سي، ولسونه یې خپله ونه غواړي، ولسونو دا ژوند کول د ولسونو حق دی. دا حق باید خپله وغواړو، نه قطر ته انتظار کېږو نه بهرنیانو ته انتظار کېږو. دا به موږ خپله د خپل حق ترلاسه اوس ذاتي موږ وایو سوله دې راسي، اوربند دې راسي. خلک ډېر زوبل سوه، ټول ټوک ټوک سوه، تباه سوه، یتیمان و کونډیان یې بیخي جایېږي نه. موږ د دغه پاربان باندې را روان یو چې دا خلکو ته دلته لاریون او خبرتیا ورکړو چې پورته سئ، سوله وکئ، اوربند وکئ. ذاتي د افغانستان خلک طاقت جنګ بیخي نه لري په دغه مرامو مقصد. لاریون کوونکي وایي چې سوله له طالبانو او افغان حکومته بین الافغاني غواړي او تمه نه لري چې بهرني هیوادونه د افغان سولې په برخه کې له صداقته کار واخلي او په رښتیني ډول د سولې ته کار وکړي. دوی وایي چې په هیواد کې د جګړې دواړه لوري باید په خپلو ولایتونو کې د سولې خبرو ته زمینه برابره کړي او د قطر او نورو هیوادونو پر ځای دې په کور دننه د سولې خبرې وکړي. چې موږ صلح غواړو، په افغانستان کې غواړو، په بین الافغاني صلح غواړو، په خپل کابل کې غواړو، په ولایاتو کې غواړو، په مزار کې غواړو، په کندوز کې غواړو، په بدخشان کې غواړو. موږ په مسکو، په امریکا، په اندونیزیا، په ایران، په پاکستان، په چین او جاپان کې صلح نه غواړو. هرګز دا صلح نه راځي. صلح به افغانان راولي او افغانان به په خپل حرکت کې د کاروان شما که تا که خانه به خانه صلح بیاید، همچنین تا که خانه به خانه صلح نبیاید، ما صلح و صلح‌های بیگانه به ما ارزش نداره. وقتی که خانه به خانه خبر شد اهمیت صلح در قرآن و حدیث فهمید، علمای کرام پشتیبانی از این گپ است. روی از این مطلب بعداً ما یک صلح انشالله خوب و سرتاسری نه. د سولې ولسي حرکت غړي وایي چې له پلخمري وروسته د بغلان ولایت مرکزي بغلان ولسوالۍ او په شمال ختیځ زون کې کندوز ولایت ته ځي څو هلته هم د سولې په اړه عامه ویښونه رامنځته کړي او خلک وهڅوي چې په هیواد کې رشته بدبختیو د وتو یوازینۍ لاره سوله ده او ورته د رسېدو لپاره باید د جګړې په ښکېلو اړخونو فشارونه زیات کړي. نورګل اندړوال، میلمه راډیو، بغلان.